Okay, Bismillah Rahman Rahim. Razu, here's an درس د سپیسیفیک رسیدلی ویو کوم options کې راغلي ویو پورې سیدا دلته راغلي او تر ویلې مو چې show drive letters دې پر موږ راغلي نن بل خبره چې موږ سره راغلي دی وای show encrypted or compressed interface files in folder دې کې موږ سره درې خبرې راغلي دي سیدا یو encrypted دی یو compressed یو interface زبر شماله ورته دلته نوٹ پیډ کې ولیکم خو خلیرم نوٹ پیډ ها نوٹ پیډ مې ریزن راو پون کلم له خبره موږ سره چې وای انکریپشن و چې موږ سره انکریپشن موږ سره شو انکریپشن I think کوم داسې به وي انکریپشن سیدا انکریپشن اصل کې څه ویل کیږي the unreadable form of form of data is called encryption so you show unreadable form the data چې دې ته ویل کیږي encryption so you guys دې کې بیا موږ سره کنه دا انکریپشن دا څه وی چې دا ډیټا چې دا انریډیبل فارم ته اړوي دا څه فارم ته اړوي تر څو دا ونه لوستل شي صحیح بیا په دې کې موږ سره ډولونه دي ټایپس اف څه شي موږ سره types of encryption دي so show types of encryption چې موږ سره یو asymmetric دی یو symmetric دی چې asymmetric یو symmetric دی موږ سره symmetric so show symmetric او بل چې موږ سره asymmetric دی چې asymmetric صحیح asymmetric دی guys یو symmetric دی یو asymmetric دی دا symmetric دا داسې encryption دی کنه چې په دې کې دا sender د خاص خلیګل کیږي چاته sender لخواس غدا لیگل کیږي د لیګون کې لخواس ښه چاته لیگل کیږي ریسیور ته لیگل کیږي صحیح شو دا ریسیور ته لیگل کیږي تر لاسه کون کې تا خدا بغیر د کومه کوډ چې کله دغه sender لیکي کنه او sender لیږي ورته صحیح شو بغیر د کومه کوډ هغه ته رسیږي او هغه څنګه کوي کتلی شي صحیح دا معنا دا چې کله انکریپشن ته واړی کنه د دې داسې یو شکل ته دا اوړي موږ سره صحیح شو داسې اعداد او حروف او دغه سمبول دا هر څه سره څنګه کیږي داسې یو ځای کیږي صحیح دا شکل ته اړي الان کې دغه دلته ګوره دغه دومره څه وی کنه تاسو فقط دلته هلو لیکلی وي چې مو لیکلی وي هلو مو لیکلی وي صحیح شو هلو تاسو لیکلی دی دا هلو دا انکریپټ کوي څنګه کوي انکریپټ کوي او چې کله انکریپټ شو بیا نو دغه فارمټ ته در سره اوري صحیح دا چې انریډیبل و دې باندې پیږي چې دا څه دی نه پیږي کنه unreadable form دی unreadable معنا نه لوستون کوي صحیح را unreadable form دی نو دا داسې اړوي کله چې فور ایگزامپل دا لیږي چاته لیږي احمدی لیږي چاته لیږي احمدی لیږي چاته ولی ته لیږي صحیح شو احمدی ولی ته لیږي نو دلته موږ سره چې کیږي دلته موږ سره هیڅ دلته هلو لیکي دغه په ډیټا چې کوم یو دی دا موږ سره انکریپټ کیږي صحیح شو سیمټریک ته اوړي او کله چې موږ سره هغه کس سره سیږي بیرته هغه هلو راوځي اصل کې په اوا کې دا ډیټا چې موږ یا ډیټا چې لیږو کنه دا په اوا کې روانه وي صحیح نو د دې پر ولې انکریپټر وسل دی ځکه چې دا تر څو اټیکران نه سیف شي صحیح مثلا مهمه ډیټا تاسو لیکي کنه دا انکریپټ کوي صحیح چې دا څه فارم ته اړوي تر څو دا اټیکران ونشي کولای چې دا ولولي صحیح نو دا انکریپټر اصل کې اوسنی هکران هم دا شوی دي چې نورم کوي شوی دي صحیح هم دا ډیټا را دا درته ډیکریپټ کوي بیرته صحیح نو ګور لک ادي واتساپ فرض دا واتساپ کې ته میسج کوي کنه دا انکریپټ کیږي کله چې ته میسج وکړې دا په لار چې وی انکریپټ وي صحیح کله چې اکاس ولسیږي فور ایگزامپل تا دې نه هلو ورته ولیکه آیا هغه کس به دا انکریپټډ کوډ ښکاري نه شیور ښکاري هلو بیرته هغه ډیکریپټ کیږي نو دا ډول سایمټریک انکریپشن دی موږ سره چې دی سایمټریک انکریپشن دی بل موږ سره چې دی اسایمټریک دی چې موږ سره اسایمټریک کوم څه انکریپشن دی دا یو ډول انکریپشن دی کنه چې په دې کې دغه سندر چې کوم یو دی سندر دا باید ریسیور ته چې ورکی ریسیور ته دا باید یو کوډ ورکی ریسیور ته ورا چې ورکی یو کوډ ورکی ترڅو هغه ریسیور دا میسج ولیکي وګوري فور ایگزامپل دا هلو لیکلی چې لیکلی دی هلو دا د علي د خاص خلیګل کیږي چاته لیګل کیږي خان ته لیګل کیږي چاته لیګل کیږي خان ته نو چې کله دغه علي دا میسج وکړ دلته هلو ولیکل دا هلو به هم انکریپشن تراسه انکریپټ بشي کنه صحیح نو چې کله دلته دا راغی نو علي چې کله خان ته دغه هلو ولېګ نو علي باید دته یو پاسورډ ورکړي ترڅو دغه کوم څه چې دی دا در سره علي خان کلاس کې ویل ونی
سایمټریک او سایمټریک باندې پوه شئ دا لږ ایډوانس خبر راکړو زه ځای کړم سمرا نو سایمټریک فقط سند او ریسیو لکه واتس اپ کې تاسو الته واتس اپ کې چې تاسو ګورئ کنه یو زنګ وای یا په دې بر سر کې ورته لیکلی شي end to end encrypted لیکلی ورته سینا کله چې تاسو فور ایگزامپل یو کس سره نوی سره میسج کوي کنه دلته تو ګورئ زه به چک کوم فور ایگزامپل زه دلته یو کس سره فور ایگزامپل میسج کوم دا لري کنه ګورئ دلته شي کوي میسج ان کالز ار end to end encrypted صحیح شو end to end encrypted end to end encrypted څه معنا دا چې دا هیڅوک هم نشي کولای صحیح شو نو انکریپشن باندې پوه شئ بل همدغه انکریپشن چې کوم لري دا بیرته ډیکریپټ کیږي چې کیږي ډیکریپټ کیږي مختصر شو ډیکریپشن بیرته کیږي ډیکریپشن څه معنا کله چې په واتس اپ کې تاسو هلو ولېږي چې ولېږي هلو دا چې دا وړي انریډیبل فارم ته انکریپټ کیږي کنه صحیح شو چې دا انریډیبل فارم دا انکریپشن چې بیرته اړوي دی هلو ته چې دا اړوي دی هلو ته نو دې ته ویل کیږي ډیکریپټ څه ورته ویل کیږي ډیکریپشن صحیح شو ډیکریپشن ورته ویل کیږي تاسو نه وایي ډیکریپشن دې ته ویل کیږي سمره خنو دا ډیټا بیرته څنګه کیږي ډیکریپټ کیږي چې شنو هغه ته ویل کیږي ډیکریپشن اصل کې ډیکریپشن سپیل لکه چې ښه ډیکریپشن فکر کوم تاسو لیکل کیږي سیدا دا هم ډیکریپشن داسې نو دا چې کله انکریپټ کیږي بیرته ډیکریپټ کیږي انکریپشن دی و پیژنه ولې پیژنه بل موږ سره کمپریس دی چیرې کمپریسډ څه شو کمپریس ته ویل کیږي ریډیوس د سایز چې ریډیوس the size of what the size of data reduce the size of data so you show data but it will not reduce the quality see that the quality of the shape the quality of data so you show دلته چې کله تاسو دا څنګه کوئ ریډیوس کوئ کوالټي دا پکې نشته کنه QUILITY سیری خرازی نو دلته گایز موږ سره چې کیږي دلته چې کله تاسو وای دا کمپریس معنا کمپریس reduce the size of data and it will not reduce the quality of data صحیح شو or if image یا چې تاسو څه ورته وای دا غي ډیټا وای کمپریس معنا دا چې هغه ډیټا چې د هغه سایز راکوي مثلا ډیټا څومره ده ډیټا موږ سره 6 GB ده سیرا کله چې تاسو دا کمپریس کړئ دا درته لګا راکوي فور ایگزامپل ډیټا 3 GB تر ولي 3 GB تر ولي سیرا نو دا در سره نه دا سره څنګه کیږي کمپریس کیږي سیرا کمپریس کیږي خو کوالټي نه خرابېږي مثلا یو تصویر وکړه ایچ ډي کوالټي کې ډیر صاف راغلی ډیر سره کوالټي نه خرابېږي سیدا خو فقط شي کیږي د دې هغه چې کې مخسره اندازې مخسره کمی سیدا بل خبر الته مخسره NTFS راغلی چې راغلی NTFS دې ته ویل کیږي فایل سیستم دی مخسره دا مخسره چې دی فایل سیستم دی SYSTM فایل سیستم دی موږ سره صحیح شو فایل سیستم بیا موږ سره په مختلف ډول موجود دي لکه سره کوم دي موږ سره په دې کې موږ سره په دې فایل سیستم کې موږ سره مخکینی چې اول نه راغلی ول کنه هغه ته فیټ ویل څه ورته ویلې اول موږ سره فیټ راغلی ول د دې نه مخکې بیا موږ سره د ایکس فیټ هم را سره راغلی ول څه شی ول ایکس فیټ هم را سره ول صحیح دا بیا د دې نه وروسته فیټ 32 را سره راغل فیټ 16 راغله د دې نه وروسته صحیح شو بیا هغه نه وروسته موږ سره فیټ 32 راغی دو دیش صحیح دا بیا د دې نه وروسته موږ سره NTFS را سره راغی چې را سره راغی NTFS نو ګور دا فایل سیستم دی فایل سیستم څه معنا فیټ اصل کې دا داسې دی کنه چې کله فیټ وو دې کې بعد تر څلورو نه کمه پورې ډیټا تاسو لګلې شو په یو ځای صحیح شو صحیح دا less than 4 GB ډیټا صحیح شو less than 4 چې شي 4 GB data at once صحیح شو یو ځل کې به تاسو د 4 GB نه کم ډیټا لګل شو په فیټ کې چې کې په فیټ کې 4 GB نه مثلا دا څه وکنه یو فایل فور ایگزامپل زه تر هغه مکنه دا موږ سره یو فولډر دی سیدا دا فولډر دی فور ایگزامپل زه وګورم مثلا دلته یو فولډر دا فولډر دی رائټ کلیک په کوم مال تر ازمه دی پراپرټیز دا سیدا دا وګوره څومره دی یو سلو 350 GB دی موږ سره دا سیدا دا یو فایل نو ما باندې نشو کولای چې دا د دې نه رائټ کلیک وکم او یو اس بي ته یا NTFS فایل سیستم باندې چې دا څنګه شو فارمټ شو هغه ته ما نشو لګلې سوري فیټ باندې چې په فارمټ شو بیا مور ته نشو لګلې دا اوس موږ څنګه معلومول چې آی فایل سیستم NTFS دی فیټ 32 دی راځم وګوره ته راشي پراپرټیز ته په پراپرټیز کې راشي فایل سیستم یې ورته لګلې دی NTFS سیدا NTFS هم درته اوس وایم تاسو راځي
نو ګورې موږ سره اول چې موږ سره فیټ 32 دی کې موږ سره 4 جی بی نه البته دلته 2 جی بی و سیدا په اول کې موږ سره 2 جی بی د 2 جی بی نه کم وګڼل 2 جی بی نه چې زیات شو په یو فولډر یا یو فایل ور 2 جی بی نه زیات شو موږ بیا نور لګلې نشو سیدا بل خبر موږ سره ایکسپیکټ چې کومه کنه دا موږ سره اصل کې دا تاسو وګورئ MP3 چې کومه وره MP3 نو کې دی کې څنګه راغلی ایکسپیکټ استعمالي سمرا بیا زیاتره موبایل هم داسې چې ایکسپیکټ استعمالي صحیح شو د دې نه وروسته موږ سره چې راغی فیټ 16 نسل راغی صحیح ده په فیټ 16 کې هم موږ سره دی کې هم یو ډول ډیټا ولا چې هغه به هم موږ سره لیس دن چې ولا لیس دن 4 جی بی اپاس موږ سره لیس دن 2 جی بی و صحیح شو 2 جی بی دلته موږ سره دین وروسته به چې لږ امپروف شو هغه موږ سره چې فیټ 32 راغی موږ سره دی کې هم موږ سره یو اندازه ډیټا چې ولا صحیح ده هغه موږ څنګه کولای شو نشو کولای چې دین موږ ولي صحیح شو نو دا موږ سره چې ولا فیټ خبره بل خبره وس چې ډیر زیات استعماليږي صحیح ده دا چې زیات استعماليږي هغه موږ سره انټرفیس دی اصل کې دا فیټ ورکی کنه فایل الوکیشن ټیبل سورت ورکیږي د دې فل فارم چې دی فایل الوکیشن صحیح شو allocation table صحیح ده file allocation table د دې دا فل فارم دا فیټ څه لپاره سټینډ دی file allocation table لپاره صحیح ده د دې نو وروسته موږ سره انټرفیس راغلی دا اوس چې کوم تاسو وګورئ وخت مې ورغلی انټرفیس دې د څلګي نیو ټیکنالوژي صحیح شو ټیکنالوژي فایل صحیح ده فایل سیستم نیو ټیکنالوژي فایل سیستم دا نو ډیر کوي دی څنګه په دې کې چې ته څومره ډیټا ورلېږي په یو ځل باندې لېږل کېږي صحیح ده مثلا موږ سره داسې نه کنه چې موږ یو USB فارمټ کې د فیټ 32 هغه کې موږ د 4 GB نه جیګا ډیټا په یو ځل نشو لېږلی د سینه ګوره داسې باندې وي لېږلی شو ولې نشو لېږلی فور ایگزامپل دا وایي چې ټیک ټاک کې ما سره 4 GB ورنه وځم هغه فولډر ته ورایټ کړی به کوم ولېږم صحیح ده لېږلی شو هغه بیلې شوې کنه کوس تا فولډر تاسو سره 5 GB وي او ته اوس رائټ کلیک کې دا فولډر نو ورسي فیټ باندې چې فارمټ وي صحیح نه که چیرته په انټرفیس باندې وي او د دې فایل سیستم انټرفیس وي نو دا به غاز موږ سره څومره مني ډیر ټاپ سره چې څومره ته ورلېږي سره مني غاز صحیح نه پرې باندې پوه شئ زرا سم دا بل تاسو سیف کوم تر څو به تنه تاسو ګټواله ښه براشم دا موډل سیف کړی دي دلته براشو ها وینډوز دی کنه خاصه براشم تشری موږ سره ټیکست فایلز صحیح شو ټیکست فایل نوم ورته اوس ورکوم نو به ان شاء الله دې باندې ذکر راځو نو دا به ځان سره ریزن سیف کوم گایز صحیح ده نو دلته موږ سره دغه خبره چې دلته ولکنه په دی ویو کې آپشنز کې په آپشنز کې سره غلو مدي ویو ته په دی ویو کې دغه موږ سره څه خبره وای موږ سره چې کومه دغه خبره ور دي ځنه ورغلی خو وای شو انکریپټډ اور کمپریسډ انټرفیس فایلز ان کلر وای کله چې یو فایل څنګه وو هغه انکریپټ شو انکریپټ نو پیژندل کنه کمپریس شو موږ سره صحیح ده یا انټرفیس فایل نه چې هغه انټرفیس فایل نو را سره پچیش کې هغه پران کې را سره انټرفیس هم تاسو پیژندل رات کې کوم کې ریزن پراپرټیز باندې کې کوي دلته وګورئ دا موږ سره انټرفیس دی کچې تاسو یو یو اس بي ته په یو ځل باندې د 4 GB نه زیات شان لګي وای منل نو دا موږ سره انټرفیس دی کچې را یو اس بي چې کوي یو اس بي هم دا طریقه رات کې پراپرټیز سره شي دلته ور سره فایل سیستم موجود دی فایل سیستم کتل شي صحیح ده نو کچې تاسو سره 4 GB نه کته ډیټا ومنله وای نه ما 4 GB نه موږ جیګا ډیټا ورته لګل او هغه ته میسج درکړ نو تاسو باندې وای چې یو اس بي خراب را هغه فارمټ کېدل په تیږه غواړي انټرفیس ترڅو دا هر رقم ډیټا بیا یو فایل چې هر څومره بیا رسولو مدي خبر باندې پوه شئ ګور وزل ته ګور مثلا فور ایگزامپل دغه شری مخسره دا یو آیسو ایمیج دی مخسره سیدا سبراشم دا آیسو ایمیج رائټ کلیک پراپرټیز ته بزلی راشم دا ګور څوري څلور دی کنه نو دا شاید را سره څلور اشاره 2 یا پورې ک 3 یا پورې فیټ منی فیټ 16 دا غینا په بیا را سره نه منی سیدا نو یو فایل یا یو فولډر مو په یو وخت څنګه کولای شو نشو ورته لګل سیدا نو موږ سره هغه آپشنز کې خبره داسې دی چې کله یو فایل تاسو څنګه کړو زه براشم یو 2 فایلونه به واخلم سیدا دلته بزرا شما دی هوم ته دی هوم کې ولل تراشو مکچیرتا ایټمز ته نیو ایټم مدیزنه بز فور ایگزامپل چې واخلم یو فولډر دا فولډر می واخلم ته مې ورته کا انکریپټ سو شو ان سی مې ورته ورکړ راځم زه تا کنټرول چپ ان سره بل اخلم بل ورته مې کمپریس شي کمپریس دا بز واخلم صحیح نه نو ګور دا انکریپټ او کمپریس بس څنګه راځي راټ به وګه دا انکریپشن هغه چیرته دی راټ پراپرټیز ته براشي پراپرټیز کې براشي ته ایڈوانس کراله کنه کمپریس اور انکریپټ اټریبیوټس دلته تاسو ګورئ وای کمپریس کنټینټ ټو سیو دیس کوئی کمپریس کې تر څو دا ډیسک سره څنګه شي سیف شي سیدا زبر راځي څنګه کم کمپریس کوم رائټ کلیک اپلای اوکے ګورئ دا موږ سره څنګه شو
انکرپټ شو کمپریس شو زه رائټ کلیک په دې باندې کوم دلته راځم پراپرټیز د ډیبل ته دلته راځم ایڈوانس ته په ایڈوانس کې راځم ته انکرپټ کنټینټ ټو سکیور ډیټا دلته راځم ورته کلیک او ریزن هم دا څنګه کوم کلیک کوم نو دا ګور موږ سره څنګه شو یو بیک اپ یور فایل انکرپشن کې ویلې انکرپشن کې ته غواړي کنه نو خبره دلته موږ سره داسې و چې کله موږ سره یو فایل انکرپټ یا کمپریس شو هغه سره پر رنگ کې وخی و دې سره کوم تور رنگ دی کنه زه راځم دلته دغه چیک ورته لګوم ای باندې کلیک کوم ریزن اوکې آیا رنگ یې بدل شو وګورئ تاسو د دې رنگ بل لکه مو صحیح ده راشه د دې چک کې گایز دا ګوره دا څنګه وخته دا هم غوښتل ګوره لا تور ادي ډول باندې دا ستور دی او د دې هم څنګه شو وا غوښتل سره په دې خبره باندې پوه شئ نو موږ سره هغه پوینټ چې کمپریس یا او یا چې موږ سره کمپریسیو یا انټرپشن هغه بر سره څنګه کوي هغه بر سره په دې کار کې زما زما پراپرټیز د انټرفیس دی کنه دی صحیح ده دا موږ سره څنګه انټرفیس کې پروت نو خامخا انټرفیس دی کنه صحیح ده نو فولډر موږ سره څنګه کیږي هغه په انټرفیس ډایرکټری کې موږ سره یا په انټرفیس پارټیشن یا موږ سره په انټرفیس کې پروت دی سره ډرایو کې پروت دی صحیح شو زما زما ویو ته په ویو کې زما فولډر اپشن تر زما ویو ته په دې ویو کې بل خبره موږ سره شي دی بل لا تاسو وایي کنه خوي شو پاور ډیسکرپشن ان فور فولډر ان ډیسکټاپ ایټمز we show pop-up description for folder in desktop items pop-up description خو غوري کله چې بسل تر راغلم کنه په دې بل څه ودرېدم یو فولډر ټیپ په ونه ما تر معلومات راکول هلته مو پامو کنه ګوره چې زرا سم دې چې کوله کوم باب اوس شي کیږي کوم فولډر باندې چیرې تر راکړه کوي نه راکړه کوي کنه ویو تر ازم ویو کې راځم اپشنز ته په اپشنز کې چیرې تر ازم ویو تر ازم سیرا او دلته لګ لند زرا ازم ورته مې راسي وکا چې دا سره څنګه کام دا سره وخه راشه شو په ډیسکرپشن باندې کلیک کړئ نه اوکې کسیدا اوکې بس کار راته جوړه بس خارجي ریزن سیدا سره زما دلته ته درېګم ګورته وي خو دا دغه ډیټا په ډیسکرپشن ویل کی سیدا نو په ډیسکرپشن را سره څنګه کړ و خو دا راځم په لټال تر زما ویو تا په ویو کې ځلان د لګ راشم بل څه وای شو پریویو هندلر ان د پریویو پین ګوري دلته موږ راغلیو کنه دلته دی البته دی هم کې نه ویو کې راغلی دلته نیویګیشن پین موږ څنګه کړو پریویو پین موږ خاصه دا پریویو پین موږ سره کنه د دې خاطر ایریا چې کومه ولا سیدا دلته چې زکله کوم ګوره یو تصویر فور ایگزامپل لا تصویر ما سلیکټ کړ اوس ګوره پریویو راته خی کنه زه ته نو چې د پریویو پین چا ان کړی وی بیا هم ورته پریویو دی ان پریویو پین دی ان د ساحه را سره کار شي او پریویو ماخ چې مکوا پریویو ماخ نو تراشه کا شو پریویو هندلر اند پریویو پین دی باندې کلیک کړئ نه اوکې آیا وزر سره خی خاصم خې فولډر دلته ګور زما راشم فولډر باندې دلته کلیک کوم زه البته دلته چې شی موږ سره خې پریویو پین سره کې ډیټیل پین کې پریویو پین دلته تاسو سلیکټ کړئ درځم اپشنز ته اپشنز کې درځم ویو ته په ویو کې چیرته راځم لاندې لګرا شو وای شو پریویو هندلر ان د پریویو پین پریویو هندلر سره خایا پریویو پین کې ګور اوس سره نه خې گایز صحیح شو نو پریویو پین اویلیبل تراشه دی باندې کلیک نو ګورې څنګه کېږي لیک خره سره سره زبراشم ما دلته ورته پریویو پین دی اصل کې ډیټیل پین تر سره واخلا زرا زم ما دې څنګه دا ورته ویو اپشنز کې ورشم ویو ته ویو کې بل تر شو څه ورته وایو وای خبر وای شو دا به اول ټربل شوټ وای شو پریویو هندلر ان پریویو پین سره کا پریویو پین کې چې وکم پریویو هندلر ورته مې خیر سره شته دې نه کلیک لري کا دې نه اپلای کا ورس هغه پریویو راته نه خیر چې نه خیراته دلته ګوره دا موږ سره ډیټیل کړی دا ویو ته سره زما ور اوس سلیکټ اوس سره خی نه خی تصویر دی کنه راشه ته دې دا سلیکټ کا تصویر خې در سره هغه نور پریویو چې کومه وا غیر سره څنګه کړلا بند کړلا سیده سره زما د دې نه ویو نه به درته لري کما زرا زما اپشنز ته اپشنز کې زما ویو ته په ویو کې بل لګلند راشم سیدان بل خبره موږ سره شي دی وای بل تاسو کنه وای شو سټیټس بار دا غلان د پټه چې کاری وای دی د سیستم زو دا شان ډیټا سټیټس بار وایي سټیټس کې حالات ورکی بار دی کنه څه حالات دي د شو ورته دار سره مخایا نو راشه دې شو نه کلیک لره کړي ځنه اپلای کا ورک شو کشته اوس ورک شو کنه جو ټیم بیرته راته راشه دې ځنه اوکې کړل ترازي صحیح شو بل خبره شي دی وای ویو سینک پرووایډر نوټیفیکیشن سمانه چې تاسو سینکرونایزیشن موبایل کې یو اپډیټ راوځي چې کومې دي هغه چې تاسو یو اپډیټ راوړل دلته به تاسو راځي یا چې تاسو یو یو اس بي بلاک یا دغه وینډوز ډیفندر فایروال یو څه بلاک کینو تاسو به دلته شي کې یو میسج درکې کته ورته میسج راسونه کې راشه دې نه کلیک لري کې به ورسې نه کوي بل یوز چیک باکس اصل کې زبر ته ودرې مې چیک باکس پر راته سیدا دغه نه کنه دلته زرا باندې
دا چیک باکس دا خبره ته موږ په ریویو کې دې ځکه هم کړو چې اټم چیک باکس ورته ما سره وخایا او یې را سره مخایا سیدا نو زه راځم دې نه ورته چیک لري کوم اوس به سره څنګه کې نه خای تراشه اوس چیک باکس سره راخلی چیک باکس نه را سره راخلی کنه نو دا د دې فضیلت دی هم څه ده کنه خزبرا شما دې نه ورته ما در سره راخلی دې نه اوکي و یوز شیرینګ ویزټ ریکمند شیرینګ ویزټ سره کچېره زدا فولډر موږ نیټورک جوړ کړو نیټورک ستول کی اصل کې نیټورک یو څو کمپیوټر یو بل سره کنیکټ کول لکه فور ایگزامپل د پاسپورتونو کوم سیستم چې یا د نور سیستمونو د کمپیوټر یو بل سره وصل دي صحیح نو هغه کې ته غواړې فولډر چا سره شیر کړو نو تراشه کې ایکسس ټو ریموو ایکسس اف سپیسیفیک پیپل ضرورت ماره هیڅ چاته هم اجازه پکې ورنه کې راشه ته ویو ته ویو راشه آپشنز ته تراشه ویو ته او په ویو کې لګ لاندې راځم څور دامه ورته ویو شیرینګ ویزټ فقط یو خاص خلکو سره دی شریک رائٹ کلک کوم راځم کې ایکسس ټو ایڈوانس شیرینګ وکړي کته شي کېږي ایڈوانس شیرینګ هغه نور چې کوم یو ایکسس موږ ورکولای شو هغه مته نه څنګه کړ بند کړ صحیح نه بیا بل خبره څه کې راځم دې زم دا ریکمند ته کوم لګیلو معنا دا وینډوز ورته ویل چې وای کې راسي وای وین ټیپینګ انټو د لیست ویو کله چې وای تاسو لیست ویو کې ټیپ کوئ وای اتوماتیکلی ټیپ انټو سرچ باکس سرچ باکس ته سیده وې سکا سرچ ټایپ ایټم ان د ویو ګورې دا راکړي کله چې زه دې ډرایو ته وسره داخل شوم دې ډرایو ته داخل شوم ای ډرایو ته کنه صحیح ده دې ای ډرایو ته داخلېږم اوس زما فور ایگزامپل پی زره ته وهم نو سیده ګوره زه دې پی ډرایو ته راورسېدم شو پی فولډر ته وای پکچر دا پی پرې راغلی بل پی وای د پرایویټ کم راغلی همدغه دوه نه دی وای سره نه نه زه ورته کله چې زه یو سرچ کوم نو سیده ما چیرته وړه چې ما کوم یو حروف واه نو سیده ما داسې کوه چې چیرته مې وړه دغه دلته چې کوم سرچ باکس دلته راځي دې سره اوکې کا زه اوس راځم بیا دلته داخلېږم دې ته زه لیکم چې پی ګوره چیرته خبره لاړه را سره چیرته لاړه سرچ باکس نه یار چیرته لاړه سرچ باکس سره لاړه سیدا نو دا د دې خبر راځي آیا اما فولډر کې د نن سره سرچ وکي کنه سرچ باکس سره راځي درځم ویو ته په ریویو کې چیرته لاندې راشو ته سلیکټډ ایټم زته مې وسه سیدا بل خبر نیویګیشن پین دا نیویګیشن پین موږ دلته وره الویز شو visibility availability status so show extend to open folder show all folders or show library دا خبره موږ دې ځکه کړو چې ته مجه هم تراشي ګوره نیویګیشن پین expand to open folder show all show folders all folders show libraries so شو په دې باندې پوه شئ نو دا د دې لپاره استعمالېږي بیا که چېرته زه بیا راشم ویو ته په دې ویو کې موږ سره ویو ختمه شوله صحیح ده بله خبره سرچ دې سرچ کې دلته تاسو څه وایي وایي هاو ټو سرچ څنګه وکړئ وایي ډو ناټ یوز د انډیکس وین سرچینګ ان د فایل فولډر فور سیسټم فایلز وایي انډیکسینګ رسم کوو دا اصل کې داسې وکړئ که نه بل ته وایي وین سرچینګ نن انډیکس لوکیشن کله چې نن انډیکس لوکیشن وایي انکلود سیسټم ډایرکټري سیسټم معنی که سی ډرایو کې کوم مهمه ډیټا هغې کې را سره سرچ کوه صحیح ده بلا وای سرچ را سره کوه انکلود کمپریسډ فایلز کمپریس موږ پیژندل کړو کمپریس فایلونو کې هم را سره سرچ کوه او الویز سرچ فایل نیمز ان کنټینټس this may take several minutes نو دا ګوره دا اخیری اپشن چې کوم یې کنه فور ایگزامپل موږ یو فایل جوړ کړی دغه ته یو فایل دی موږ دا فایل دی کنه د فور ایگزامپل د بوک ته موږ سره یو صحیح ده نو د ایکسل دی کچې رزلټ غلی کې مچ د سرچ باکس ما ولیکل کنه کچې دا د دې په دې فولډر کې د ایکسل کې د نه راغلی دی بوک کې نو موږ سره اغاز یې بم را سره راخی صحیح ده نو دا کوشش تاسو وکړئ چې ریسټور ډیفالت څه وساتئ دا دلته چې کوم یو ورته ویلې وینډوز اماغه څه ډول باندې ډیر سره لاړ شي صحیح ده دی باندې پوه شئ ها نو دا موږ سره وګایز چې خبره د ویو خبره او په ویو کې موږ څه ولې اپشن دې سره ختم شو صحیح ده دا خبر ګوره چې تر دلته راغلي کراکټ په کوم اوپن معنا خلاصول اوپن نیو وینډو په یو نو وینډو کې خلاص کړئ کله چې تاسو یو څوک یو اس بي درکې کنه او یریږي چې دې کې وایرس دی زموږ کمپیوټر راځي نو رائټ کلیک کوئ اوپن ان نیو وینډو یې کوئ کچې دا وایرس په ماغه وینډو کې بس بیرته کلوز کړئ ستا کمپیوټر ته نه راځي صحیح ده نو هغه څه خبره ده پین ټو کوئک ایکسس ته پین کوئک ایکسس موږ ویل کنه هایډ فولډر دا فولډر نو موږ چې درې ځانم هایډ کول شو دلته چې دا ویو تراشم دی ویو نه هم هایډ سلیکټډ ایټم دې ځانم هم ویل صحیح ده کچې دې نور سره شم ان هایډ دا اصل کې شته چې شنه ویلا ما ورته جوړ کړی دی شو سکن ور مایکروسافټ ډیفندر په دې کې تاسو سکن کوئ ګیو ایکسس ټو تاسو یو چاته د دې یو اجازه ورکې په نتورک کې چاته یو چې ورکوي دې اجازه چې دته لاسرسي ولري نتورک آی په دا موږ سره بیا د چری د وینرار خبرې دا وینرار سره غلي ریسټور پریویس ورژن مخکینی ورژن ته یو چینج آیکن اصل کې دا یو آیکن یو سافټویر دی پاګه کې دا غي څنګه کېږي آیکن دې بدلېږي شو انکلود ان لایبرری په لایبرری کې را سره داخل کې په لایبرری کې چې ویډیو کې سره واچوم ډاکومنٹ فولډر کا چون کې پین ټو سٹارټ ایریا تر سره پین سٹارټ ایریا موږ ویل کنه چې دا سٹارټ دی صحیح شو دې ځکه موږ سره څنګه کېږي پین کې اجرا کړو کوم ورته پین ټو سٹارټ سره پین کا دې څنګه کړو کا تاسو لګراشل پین دلته ور سره غلې وي خان دا لري ګور پام ورته
دا وس راغی ګورم صحیح ده زرا زما دې نه رائټ کلیک کوم دلته ورته ان پین په دې څنګه کا ان پین فرام سٹارټ نه ان پین کړه سره راځي وسټر سره نشته نو دې څنګه پین ټو سٹارټ او ان پین دې خبره ده صحیح ده بیا چې تراشم سکین وذ سمارټ ایپ دا سمارټ ایپ مار انسټال کړئ چې تاسو وګورئ د وایرس ان رائټ کلیک سکین وذ سمارټ ایپ باندې کړئ دا سمارټ ایپ کې سره څنګه کی سرچ کی سینټ کو یو چاته لګي صحیح ده فولډر لګي کنه پبلک ته لګي سیشو کمپریسډ زپ فولډر کا کمپریسډ زپ فولډر ته نه جوړي ډیسکټاپ ته لګي کریټ شارټکټ ډیسکټاپ ته ډیسکټاپ پیژنې کنه دا ول سکرین چې آلته لګي ډاکومنٹ ته لګي فایل څنګه لګاو میل ریسیپینټ ته لګي کټ دې نه کټ کا بل ځای کې چې کاپی دې کې نه پروجی بل ځای کې چې کریټ شارټکټ نه جوړم ډیلیټ کوم رینیم دې نوم بدلم پراپرټیز دې بارے خصوصیات ګورم صحیح ده په دې کې جنرال مختلف دې ټاپ چیرې وای فولډر دا فولډر رتا څنګه چې نه پیږي چې نام درچې دې پراپرټیز سره راځي لوکیشن دا په کوم ځای کې مختلف پروجی وای په دې ډرایو کړي د دې سایز څومره وای دې دومره سایز دې مختلف سایز ان ډیس لیټس کې څومره ځینی وای دومره ځینی وای کنټینټ څومره فایلونه دې کې یو کس تاسو وای کنه دا فولډر دی مثلا په دې کې دنه نه ته چې کا چې دې کې موږ سره څه شامل دي څومره فایلونه دي کې نو پراپرټیز سره تراشه کریټ په څوم تاریخ جوړ شوی دی وای دغه تاریخ باندې سنډے او دسمبر او دا په دې تاریخ باندې سره جوړ شوی چیرته نه څوک پوښتنه وکي چې آیا دا موږ سره په څوم درې تاریخ را سره وایي چې په څوم تاریخ جوړ شوی دی نو کریټ نه بدل تاګه تاسو په معلومات کوي سینا دا کریټ خبره ده بل اټریبیوټ کې چې ریډ اونلی کې چې یو چاته چې کوي د دې اجازه ورکوي یا که چانه پټوي نو دا هاید اند دیز نیم هاید کولای شي دوه درې طریقې موږ د هایډینګ ویل کنه ایڈوانس کې چې ترشه موږ د دې نه کمپریس کولای شي archive or index folder is ready for archiving this نه تاسو archive کولای شي شیرینګ ته چې تر سم دا چا سره شیر کوي په نیټورک کې ایڈوانس شیرینګ تر ازمه دلته چاته اجازه ورکوي ورته شیر دیس فولډر په کوم نوم شیر کې شیر نه دا نوم بل ته ورته ورکوي کمنټ لري ورک معلومات ورکوي دا څنګه شیر کوي دا چې تاسو دا کمپیوټر بل چا سره وصل شي نه پچې هغه په یو کیبل باندې وصل کی چې هغه RJ45 کیبل ویل کیږي یا مختلفو طریقو باندې د پاسپورټونو زینو کې چې کنه یا د نور پر نه تصویر ځای کوي هر یو کمپیوټر بل سره وصل نیټورک جوړ دا چې تاسو په نیټورک کې شریکوي د چا سره د دې څنګه شریکول شي ته پرمیشنز ورکوي چې څوک دې څومره کنټرول په ولري فل کنټرول معنا هر چا اجازه کوي چې په کوي سیدا کچیر نه ډینه کرا سره هیڅ څوک دې بر سره چې کار ونه لري سې شو ریډ او ایگزیکیوټ دې په کې چینج به کې څوک رانه وسیل شي نه دا دې څه خبره راګي سیدا سکیورټي دې څه کې تاسو امنیت چې کوئی معنا داري دلته یو خاص یوزر ته تاسو اجازه ورکوي مثلا د کمپیوټر موږ څه جوړ کړی نیټورک مو جوړ کړی کنه په هغه نیټورک کې موږ سره ډیر خلک زوایم چې دا فولډر فقط د کامران وګوري سیدا دلته کامران نو به ما سره وی کنه نظر تر ازما ایڈوانس تر ازما چې تر ازما ایڈوانس او ایڈوانس کې چې تر ازما اډ تر ازما سې شو دلته هغه کس خدمت نه دی البته چیرته لري مخسرم دې ځکه به ته وګوري کامران پسې بدلته وګرځي کامران پسې نه ګرځي هغه اکاونټ پسې وګرځي ها دلته بزراش ایډیټ تا په ایډیټ کې بدل تراشي ګوري کوم ځای کې سره نیټورک کې بدل تر اغلی ور سره دې نه تاسو اجازه ورته ورکولای شي سینا بل خبره پریویس ورژن مخکینی ورژن ته کسٹمایز تاسو دې ځکه چې کوي یو څه کسٹمایزیشن کسٹمایز معنا په خپل خو جوړوي فولډر پکچر یو تصویر ورته دې ځان لګوي شي ریسټور دی فایل او چوز فایل سیرا دې نه what kind of folder do you want کوم ډول فولډر غواړئ جنرال ایټمز او دې نه تاسو ته خبره شي فولډر چینج کې چې تاسو دا فولډر آیکن ورته وځ داس ډول لیکنه زه غواړم چې دا داس ډول باندې راشي دې نه اوکې کا دې نه هم څنګه کا اپلای کا دې نه اوکې کنه دا موږ سره څنګه کیږي دې ته بدل شو سره پامره ورته ګوري ریفریش ویو کتنه سورټ بای او کسٹمایز فولډر او دې کې رن وګوره دا موږ سره ګورو غاستې شي ټوله ما مخکنه خبرې دي پراپرټیز کې موږ سره دا خبرې دي ګای سیدا ټو ډیسکوټانو دا بیا ایڈوانس خبرې دي دې کې نور در سره درس نه وایم سمره ځکه چې دا څومره وسم لاړو دام ډیر ایڈوانس خبره ده صحیح شو دې باندې کوشش بس نه پرم چې دا تصویر به ته بدلوي نو رات په کې چې راشي پراپرټیز راشي چې راشي کسٹمایز راشي کسٹمایز چینج آیکن راشي سیدا کوم یو آیکن دا آیکن ځوان دې نه اوکې کا دې نه هم څنګه کا اوکې سیدا نو دا بیرته چیشته وګرځي اماغه مخکینی عادت وګرځي هغه نن مو ویډیو او درس لک سخت مو خو دې باندې وخت پوره پریکټیس سره وکړئ سمره سیدا نو دې باندې پوره پریکټیس غایز وکړئ ځکه چې دا نه درس یو تر ټولو ټف او تر ټولو سخت مو شو دا نه درس سمره او په دې کې چې نوٹ دینو واسه نو خنه چې نو تینو ونه وستل ډیر سخت نه لري سیدا ډیر اسانه دی خو چې فقط تاسو پریکټیس پیوګي عملی پریکټیس پیوګي او ډیر اسانه خبره او دا ور ایڈوانس دی ها دا کوم اخیری خبره چې مرته وکړه دا تقریبا د نیټورک آی ټیز لپاره دی څه شو هغه آی ټی ان چې فور ایگزامپل دا کمپیوټر کنټرولوي ټول د اماغه لپاره دا موجود دی سیدا دا خبره ټول دا موجود لپاره نو پرو پریکټیس در سره پیوګي گایز او پورا کار پیوګي نوٹ تینو واسه هر سمخه هغه خپل وکي سیدا دیش په پوره شي څنګه مخه